बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कله چې موږ داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې یو څه ټایم نه شروع شوی وي. فار ایگزامپل زما 3 کاله وشو چې ټیلري کوم. داسې کارونو په باره کې موږ خبرې کوو نو بیا موږ ته ضرورت وي د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس پیژندګله څنګه که په سنټینس کې have been ولو او has been ویوانو یا ing سینسو یا پارو چېرې دا په جمله کې وو نو دا به بیا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس د has been او have been نه به یو راخیستلی کېږي. اوس پلورل سبجیکټ دپاره مونږه have been استعمالو، سینګولر سبجیکټ دپاره مونږه has been استعمالو، د یو کس دپاره مونږه has been استعمالو او د ډېرو کسانو دپاره مونږه has been استعمالو. اوس پار کوم ځای کې به مونږ استعمالو او سینس په کوم ځای کې مونږ استعمالو. پار به مونږ هغه ځای کې استعمالو کله چې وشو چې یا 3 کاله وشو یا 1 ګنټه وشو، پار 1 hours چې کله پکې داسې وخت معلوم وي نو بیا مونږ به پار استعمالو، که وخت پکې نه وي معلوم نو بیا به مونږ سینس استعمالو. اوس به مونږ د پښتو جملې انګلیش ته څنګه ترانسلیټ کوو په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې. نو اوس مونږ به لاړ شو یو سټرکچر به راولو. سټرکچر زمونږ سره د پښتو یوه جمله ده، زما 3 کاله وشو چې زه انګلیش زده کوم. اوس به مونږه پیل به مونږ سبجیکټ ولګو. سبجیکټ پکې څوک دی؟ زه دپاره راځي آی. ما تاسو ته ویلو چې د پلورل سبجیکټ دپاره به have been استعمالو او د سینګولر سبجیکټ دپاره به has been استعمالو. نو آی پلورل نه دی او دا اصول دی، دا پلورل حسابېږي. اوس به مونږه have been استعمال کوو. بیا مونږ نه غواړي we want د لومبني حالت. نو ورب په دې کې کوم دی؟ زده کړه. نو زده کړې لپاره راځي learn. مونږ به learn استعمال کوو. بیا به وایي ing اضافه ورسره وکړئ. نو ing اضافه به ورسره وشي. بیا وایي object. object پکې څوک دی؟ فارسي ده، نه اردو ده، عربي ده، نه انګلیش دی. بیا به انګلیش ولګوو. ما تاسو ویلي وو که نه پار بالا استعمالو چې لکه یو ټیم پکې مقرر وخت مقرر معلوم وي، یا 3 کاله یا یوه میاشت، یوه ورځ یا 6 ورځې، یو څو ورځې ټیم معلوم وي نو بیا به مونږه پار استعمالو. چې ټیم نه معلوم نو بیا مونږه سینس استعمالو. په دې کې اوس ټیم معلوم دی. پار 3 years د 3 کال وشو، 3 کاله وشو نو پار 3 years. I have been learning English for 3 years. دا خو موږ سره پازیټیو جمله ولا ترانسلیټ. اوس موږ د دې نه که نیګیټیو جوړو چې نه زما 3 کاله ونه شو، زما 6 کاله وشو یا 2 کاله وشو چې زه انګلیش زده کوم. بیا به موږ دا هیو چې کوم دی هیلپینګ ورب د دې په منځ کې به ناټ ولګوو او نوره به هغه جمله راکوزه کړو. I have not been learning English for 3 years. اوس که چېرې موږ د دې نه نیګیټیو سنټنس جوړو نو موږ به دا have راوالو، د سنټنس په سر کې به ولګوو او نوره به هغه جمله راکوزه کړو. have I been learning English for 3 years. صرف په آخره کې به اوسه سوالیه نشان وکړو. دا زموږ سره بیا دغه جمله ترانسلیټ شوه، بالکل صحیح ده. موږ سره بل اگزامپل دی. هغوی د سهار نه کرکټ کوي لګیا دي. نو اوس به مونږه سبجیکټ راوالو. سبجیکټ څوک دی؟ هغوی لپاره استعمالیږي دی. اوس به مونږه یا have been ولګوو یا has been هیلپینګ ورب. ما تاسو ته ویلو چې که چېرې سینګولر سبجیکټ هغه لپاره به has been استعمالیږي او چې که پلورل وي هغه لپاره به have been استعمالیږي. دا خو پلورل دی هغوی ډېر دي که نه، ټیم هم راایستې پکې شي، 8 کسان هم شي، 6 کسان هم دي یا. نو اوس به مونږه have been ولګوو
they have been بس ing اضافه وکړئ. we won playing کوي. نو کوي لپاره play راځي نو موږ به ولګو play. بیا وایي ing اضافه ورسره وکړئ نو ing اضافه به ورسره وکړو playing به شي. object څوک دی؟ فوټبال دی، هاکي دی، نه کرکټ. یا موږ کرکټ ولګو. بیا وایي یا سینس ولګوئ یا پار ولګوئ. نو په دې کې داسې وخت نه دی معلوم. د سهار نه کرکټ کوي لګیا دي. ما تاسو ته ویل د سینس خپله معنا ده نه. نو د سهار نه پس چې دا کوم نه راغلی دی دا سینس به موږ ولګو. نو سینس به ولګو او سهار مارننګ. they have been playing cricket since morning. اوس که چېرې موږ د دې نه نیګیټیو سنټنس جوړو دا کوم چې هیلپینګ ورډ دی هیو د دې په منځ کې به have been په منځ کې به ناټ ولګو نوره به هغه جمله راکوزو. they have not been playing cricket since morning. اوس که چېرې موږ د دې نه انټراګیټیو سنټنس جوړو نو دا هیو به د سنټنس په سر کې ولګو نوره به هغه جمله راکوزو. صرف په اخر کې به ورسره سوالیه نشان وکړو.